د دستار او فضیلتیا د ستره جلسه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دارالعلوم رحیمیه پاچا مولوي صاحب په مدرسه کې ترسره شوه چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیسته وه. مراسمو ته د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال ټولو علماو کرامو او حافظانو ته مبارکي وویله او په ورته وخت کې پر دوی غږ وکړ چې د ترلاسه شوي علومو څخه د خلکو د اصلاح او د خاورې او ملت د آبادۍ په برخه کې اعظمي ګټه پورته کړي. ښاغلي عمري ویل چې دا ازادۍ د انسانانو په ټوټو باندې راغلی ده. دا نظام په ډیرو سختیو راغلی چې اوس باید عام ولس د دې نظام حمایت وکړي ترڅو هیواد د آبادۍ لپاره کار شوی وي. او کوم چې فارغین دي هغې ته هم مبارکي او د ستا د فضیلت اقرباو ته قوم ته استادانو ته د مدرسې ارکینو ته الله تعالی د اجر عظیم ورکړي چې تر دې ځایه پورې دا مدرسه رسولې ده او دوی باندې هم واجب دي استادانو به موږ ته نصیحتونه کړل چې که غواړې چې ملو شي د مسجد احترام که د کتاب احترام که د خپل استاد احترام که بیا به انشاءالله کامیاب وي او مخته به ځې. په یاده پرتمینه جلسه کې د خوست مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر دیني علماو کرامو پر تقریرونو سربیره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معین مولوي کریم الرحمن فانی هم وینا وکړه. نوموړي پر ټولو علماو غږ وکړ چې افغانان ملي وحدت او نیکې لارې ته راوبولي. نوموړي دغه راز د علم په ارزښت هم خبرې وکړې او له والدینو یې غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. دغه راز د یاد مدرسې محتمم مولوي عبدالباري وویل چې له یاد مدرسې څخه د څو کلونو راهیسې ډېر شمېر فاضلان او عالمان فارغ شوي او هڅه یې دا ده چې د طالبانو کرامو لپاره لا ښه د زده کړو زمینه برابره کړي. ولله الحمد دا 15 کولای کېږي چې د میږ مدرسه دا فارغین لري. تر کمې دورې پورې موقوفه عالی پورې موږ الحمدلله دا درجې رسولې دي. د هر کول الحمدلله موږ ته خدای پاک دا سعادت هم روکړی دی چې د حافظونو فارغین د تجوید فارغین هم لرو. بلخوا د قرآن کریم حافظین چې د فضیلت دستارونه ور وتړل شول په دې خوښي څرګنده کړه چې په اړونده برخه کې خپل علوم سرته ورسول. الحمدلله چې دغه ته میګر ورسېدو ډېر تکلیفونه مو وګالل خو الحمدلله دغه ورځ هم الحمدلله ورسېده او ډېره مننه کوم د مدرسې څخه د استادانو څخه د خپل میر ټول څخه چې تر دا ځایه موږ راورسولو. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم د یادې مدرسې څخه ډېر شمېر علما کرام او حافظین فارغ شوي او ټولنې ته یې د خدمت مصدر ګرځېدلي دي.